جنرال سمیع سادات وایي له طالبانو سره خبرې پایله نه ورکوي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د متحدې جبهې مشر جنرال سمیع سادات وایي طالبان یوه بهرنۍ پروژه ده او دیو سره خبرې پایله نه لري. د هغه په خبره طالبان د افغانانو د ارزښتونو له منځه وړلو لپاره جوړه شوې ډله ده او باید مقابله ورسره وشي. سادات وایي طالبانو سره تیرو 13 کلونو کې خبرو هیڅ پایله نه درلوده او کوم چا چې ورسره خبرو ته زړه ښه کړی دیو چل ورسره کړي او یا یې هم په ډیره بد مرګ وژلي دي. افغانستان یو بلې ازادۍ ته اړتیا لري او دیو به دا ازادي اخلي. هغه ویلي کوم خلک چې له ده سره ودرېږي نو هرکلی کوي، خو هغه خلک چې له ده سره نه ودرېږي نو مخنیوی هم باید ونه کړي. سادات ویلي که ازادي وانخلي نو 400 کاله وروسته به هم پښیمانه وي. ښاغلي سادات وایي افغان ځواکونو جګړه کې نه بلکې سیاست کې ماته وخوړه. هغه یو وار بیا په جګړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو خلاف جګړه پر دیو فرض دی. د سادات په خبره طالبانو سره به افغانان کلک حساب وکړي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا